السلام علیکم ګرانو دوستانو ملګرو مینوالو راځئ چې موږ او تاسو نن ډیلی 20 ورډز پښتو ته ترجمه کوو. نو راځئ لومړی درس ته ایلین اجنبي خارجي صحیح ده یا پردی په فضا کې ژوند کوي هغه مخلوق چې فضا کې ژوند کوي یا ته ایلین وای امنګ په مینس کې یا ترمنځ چارت د معلوماتو جدول ته په انګلیسي کې وای کلاود معنا وریځ صحیح ده کمپریهند پوهیدل ډسکرایب تشریح کول څرګندول صحیح ده تل سوري ایور تل صحیح ده ایور تل او بل ورځ فیل معنا ناکامیدل صحیح ده یا له لاسه ورکول ناکامیدل اصلي معنا ده صحیح شوه فرینډلی دوستانه او لاندې یو بل ورډز دی چې تقریبا ګریډ دی ګریډ معنا درجه صحیح ده ګریډ درجه که تاسې زما په چینل کې ګډون نه وي کړی نو تاسې مهرباني وکړئ زما چینل کې ګډون وکړئ تر څو وکولی شئ په ډېره اسانۍ سره انګلیسي کلمات په پښتو کې هم زده کړئ. نو د بل ورډ سره زو انسټیټ پر ځای صحیح ده ان پلیس اف هم ورته استعمالیږي لایبرري کتابخانه یا کتابتون پلانټ سیاره ریپورټ خو تاسې خپله هم پېژنئ چې راپور ته وایي سیورل ریپورټ خپله راپور ته سیورل څو یا یو څو سولف حل کول صحیح ده حل کول سولف حل کول یو سډن دی ناڅاپه یو سډنلی دی په ناڅاپي ډول صحیح ده نو دلته سډنلی په ناڅاپي ډول سپوز فرض کول پریټینډ فرض کول یو نو پرهاپس شاید او بل ورډ ده یونیورس کائنات او لاندې یو بل ورډ دی ویو معنا کتل یا هم لید ته ویل کیږي یا منظرې ته ویل کیږي. تاسو کولی شئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ او په اسانۍ سره ډیلی انګلیش ورډ زده کړئ.